د کندوز خان آباد دوی لارې د دغه نیونې چارې رسما پیل شوې. د ټولګټو ریاست د خپلو نورو پراختیایي پروژو د پلي کېدو په دوام دا ځل د کندوز خان آباد دوی لارې د دغه نیونې پروژې چارې په رسمي توګه پیل کړې. یاده پروژه چې د ټولګټو وزارت لخوا تمویلېږي نږدې 3 میلیونه افغانۍ مالي لګښت لري او د قمبریا سړک جوړونې او ساختماني شرکت لخوا عملي کېږي. د یادې پروژې د بشپړولو لپاره 3 میاشتې وخت ټاکل شوی او تمه ده چې له بشپړېدو وروسته به د ترافیکي اسانتیاوو د خلکو تګ راتګ په برخه کې د پام وړ بدلون رامنځته کړي. د کندوز د ټولګټو ریاست رئیس ښاغلی ملا عبدالخالق اغمل د دې پروژې د پرانیستې پر مهال وویل د تیرو پراختیایي پروژو په دوام دا ځل د کندوز خان آباد دوی لارې د دغه نیونې چارې د ټولګټو وزارت د پراختیایي بودیجې څخه د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوې. د هغه په وینا یاده پروژه به په راتلونکي 3 میاشتو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. اصلا د کندوز په وادي امیر ریاست مسؤلیت هم دا دی د حفظ مراقبت چې د سړکونو ساتنه او څارنه وکړي. دغه بخش د حفظ مراقبت مونږ ډېرې پروژې لرو، تقریبا دا 4مه پروژه ده چې موږ په کندوز کې افتتاح کوو. ټولې د حفظ مراقبت د سړکو د ساتنې پروژې دي چې په هغه کې سیلینکاري ده، شولډرې وي، همداسې استنادي دیوالونه دي او دغه د سیلینکاري پروژه ده چې هغه منفذونه سړک کې پیدا شوي دي چې دا ونیول شي، آینده لپاره به د سړک د تخریب مخه ونیول شي. له بلې خوا د قمبریان شرکت مسؤل انجینر حبیب الله چې د پروژې عملي چارو مسؤل دی رسنیو ته ویل دغه پروژه چې د ټولګټو وزارت لخوا په قرارداد راکړل شوې ژمن یو چې د ټول تخنیکي اصولو په پام کې نیولو سره چارې به په ټاکلي وخت او اساسي ډول بشپړې شي څو د لارې د خرابېدو مخنیوی وشي او موټر چلوونکي ته د تګ راتګ اسانتیا برابره شي. پروژه سیده سیلینکاری ده، البته په دغه مسیر کې څه وخت چې دغه سړک جوړ شوی ده تقریبا په مدت د 15 کالو کم و بیش کېږي. دغه مینتیننس تر اوسه پورې ترسره شوی نه و. خوشبختانه اولین دفعه ده چې امارت اسلامي دا تصمیم ونیو چې دغه سیلینکاری پروژه پلي کړي. نو دا په سیلینکاري او مینتیننس دغه پروژې ټول دغه سړک عمر د دې سړک زیاتوي. دغه راز د سیمې یو شمېر اوسیدونکو او موټر چلوونکو هم د ټولګټو ریاست له دې اقدام مننه وکړه او دا یو مثبت او ارزښتناک ګام وبله. د هغوی په وینا د کندوز خان آباد لویه لاره د ترانسپورت او عامه تګ راتګ لپاره حیاتي اهمیت لري. ما بیخی خوش هستیم روان دیاره تحقیق هدایت بده که سرک‌ها را جور کنن، آبادی کنن، بندهای برق باید جور شود برای مردم یک سهولت شود که مردم از توش بهره کنند. د یادونې وړ ده چې د ټولګټو ریاست دا پروژه په داسې حال کې پیلوي چې اونۍ وړاندې د کندوز په بېلابېلو سیمو کې د څو نورو پراختیایي او رغنیزو پروژو چارې هم پیل کړې وې. دا د ولایت د پرمختګ ښېرازۍ او د عامه خدمتونو د پراختیا لپاره یو بل عملي ګام ګڼل کېږي.